جرنالیزم او د ماس کمیونیکیشن سټوډنټ ما دلته د جی آی کې د طرف نه آل پاکستان سټوډنټ پیرز په حواله سره پروګرام منعقد شو چې پکې ډیفرنٹ کمپیټیټیو مقابلې وي د لپاره د پاکستان د ډیفرنٹ یونیورسيټیز ایم ساينس مختلف د کراچي نه تر خیبر پورې مختلف کالجونو مختلف یونیورسيټیز خلک راغلو او مقابلې کې حصہ واخیسته. نن درېیمه ورځ ده زموږ او موږ د دې ځای ماحول چې دی ښه انجوای کوو او بس الحمدلله ډېر زیات پروموټ شو. نوې مې دا زده کړه چې د ډایورسټي په لحاظ سره جی آی کې چې ډېره انتهایي سټینډرډ ده. اصل کې یو انسان چې ویل ډایورسټي یو سکل دی، دا چې یو انسان زده کړي ډایورسټي کې ډېر لړ څه دی. نو د دې ځای ماحول د دې ځای لیدل کتل یو فلسفي د ډایورسټي نو هغې سره زموږ ډېر ښه پروګرس وشو او موږ الحمدلله د آنورډ د فیوچر لپاره ډېر نوي نوي سکل دلته زده کړو. انشاءالله موږ به کوشش وکړو چې الله موږ له ټول په دې کې ښه کامیابي راکړي. اسلام آباد او پېښور او ایډورډ کالج ډفرنٹ یونیورسټیز انوالو کړي دي لپاره ډایورسټي لپاره انهانسنګ راشي. مطلب یونیورسټي یو بل ته وګوري راوګوري چې ګیجز جوړېږي څه پرفارمنس کېږي انهانسنګ ماشومانو کې ډایورسټي راشي چینجز څه شی دی که نه پرفارمنس شروع دی چې زموږ یونیورسټي کې څه چینجز دي دلته څه دي یو بل ته وګوري او مین خبره ده چې هر یو کې یو ګټس راشي سکل راشي هغې دپاره انویټیشن شوی دی او خاص کر د جی آی کې ساینس سوسایټي به ډېر شکرګزار یو ځکه چې موږ له کوم موقع راکړې ده کوم آنر راکړو ریسپیکټ یې راکړو